د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اسلامي امارت یو پلاوی به په باکو کې د ملګرو ملتونو تر کوربهتوب لاندې د اقلیمي بدلون په کنفرانس کې د څارونکي په توګه ګډون وکړي. د مالیې وزارت وایي د افغانستان له ګمرکونو یې هغه 80 ټانکرې چې پر بې کیفیته نفتي توکو بار و بیرته ګرځولي دي. د پوهنې وزارت خبر ورکوي چې د هیواد په هغو سیمو کې چې هوا سړه ده له لومړي تر دریم ټولګي کلنۍ ازموینې به د روان لمریز کال د لړم په 26 نیټه پیل او د دغه میاشتې تر 30 به دوام وکړي. د کندوز ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست له لوري د ECO موسسې په مالی ملاتړ او د ټاکار موسسې په تخنیکي مرسته د دغه ولایت په 2 ولسوالیو امام صاحب او علیباد ولسوالیو کې د څښاک پاک اوبو د 14 نیمه ژورو څاګانو د کیندلو او ورسره د 26 څاګانو د ترمیم چارې پیل شوې. او قطر د اسرائیل او حماس ترمنځ د سولې خبرو کې خپل منځګړیتوب وځنډاوه. د قطر یوې ډیپلوماتیکي سرچینې د شنبې په ورځ ویلي چې په دوحه کې د حماس دفتر نور له خپلو اصلي اهدافو سره سم عمل نه کوي. قطر دواړو لورو ته خبر ورکړی چې د ښه نیت نشتوالي له امله به د دوی ترمنځ منځګړیتوب ونه کړي.